قدرمنو السلام علیکم. وخت من اخلم زه خبرې یم چې پښتانه ستړي دي، په منډه دي او ډېر مصروف خلک دي. خو خبره مې دا کوله چې د پښتنو مشران، هغه مشران چې د دې قوم رهنمایي کوي، هغه که دیني طبقه یي، هغه که سیاسي طبقه یي، که نور مشران، خانان، ملکان، سرداران، دا خلک ټول دغه دعوه کوي چې موږ د دې قام غمخواران یو، د دې قام ستونزې هوارو، دغه قام له بدو ساتو، د دوی موږ په خپل خدمت د دوی مرسته کوو. خو لیکن پښتنو تر اوسه پورې هېڅ هم ترلاسه کړي نه دي. په دې قام کې که څو خلکو پیسې پیدا کړي، خپل محنت یې کړی دي، په خپله منډه پیسې پیدا، او اکثریت قام چې دی ستونزمن دی. د پښتانه قام له هره کوره به یوه جنازه، دوې جنازې، درې جنازې وتلې وي. په دغه نیت وتلي دي چې دغه قرباني به دې قام ته سوکالي راوړي، دا قام به نیکمرغي ته بیایي، د دې قام به ټولې مسلې حل کېږي. خو لیکن په تېر 40 کلن سیاست کې، په منډو ترنډو کې، په جدوجہد کې، په دغه وینو تویولو کې موږ هېڅ هم ترلاسه نه کړل. د پښتانه قام ستونزې، مسلې دغسې پاته دي، دغسې در په دره دی، دغسې په منډه دی، دغسې وژل کېږي. زه نن یوه خبره کوم دغه مشرانو ته، دیني دي که سیاسي دي، که ملکان دي، که خانان دي، که سرداران دي، یوه خبره دا ورته کوم چې تاسو ولې هغه کارونه نه کوئ چې ستاسې په وس پرهي. تاسو خو هغه کار وکئ چې ستاسې په وس پرهي. په وس هم دا پردی چې تاسو خپلو لوڼو ته، خپلو ښځو ته، خور ته په وراثت کې برخه ورکړئ. د وراثت تقسیم الله تعالی په قرآن پاک کې کړی دی، یعنی د وراثت تقسیم ورښولی دی. په قرآن پاک کې د وراثت په باره کې چې الله پاک کوم حکم کړی دی او په کومه طریقه یې تقسیم کړی دی، دا خو ورکړئ، دا خو ستاسو د لاس دی، دا خو ستاسو په وس پردی. دا نن هم ورکولی سوای، پرون هم ورکولی سوای. دې ته نه د جنګ ضرورت دی، نه د مبارزې ضرورت دی، نه د وینې ضرورت دی چې موږ یې ورکړو. نن هم په پښتنو کې په 100 کې 98 زموږ ښځې چې دي دا له وراثته محرومه دي، دا د پلار له حقه محرومه دي، دا ته وراثت نه دی ورکول سوی. بل دا چې موږ په ښځو کې عالمان نه لرو، مفتیان نه لرو. تر نن ورځې پورې زموږ په ښځو باندې دیني علم نه دی سوی، عالمان نه دي جوړې سوي، مفتیان نه دي جوړې سوي. ولې که دوی دیني علم وکړي، دوی به په خپل حق پوه سي، خپل حق به واخلي او په زور به یې واخلي. نو په دا وجه دیني تعلیم هم نه پکوي، دنیایي تعلیم هم نه پکوي. بله مې دا خبره کوله چې په اسلام کې، په شریعت کې ښځو ته دا حق ورکول سوی دی چې هغه په خپله خوښه د خپل ژوند ملګری وټاکي. لیکن زموږ پښتنې خویندې په 100 کې 98% په زور زبردستي د دوی د مرضۍ خلاف ودیږي، په سپین ږیرو ودیږي، په بنو ورکول کېږي. نو زموږ دیني مذهبي طبقه، مشران، سیاسي او نور خانان، ملکان دا کار خو کولی سوای، دا ظلم خو درولی سوای. تاسو دغه ظلم ودروئ، الله مهربانه دی، زموږ نورې مسلې به هم حل سي. دغه چې ستاسو په وس پردي، دا تی چې پرون هم کولی سوای، پرون هم ته یې کولی سوای، نن هم کولی سوای او سبا هم کولی سوای، په 1 سکنډ کې، په 1 منټ کې کولی سوای، په 1 دقیقه کې کولی سوای. دا کار خو راته وکړئ، دا وکړئ. نور الله مهربانه دی، انشاءالله که خدای کو دا نه مرګ غواړي، نه جنګ غواړي، نه وینې غواړي، دا په خپله کېدلی سو. او بل ما تقریبا د ژوند غټه حصه تېره کړې ده، تر دا نن ورځې پورې د چا په خوله کې ما د خور د حق خبره نه ده اورېدل چې ورکوو به، د دوی د تعلیم خبره چې په دې به دیني تعلیم کوو، عالمه به ځینې جوړوو، نه مې ده اورېدلې. او نه د دوی د خوښې، د خپلې مرضي د واده کولو چې موږ به خامخا خپلې خویندې په خپله خوښ ودوو، چې دوی راته وایي هلته به یې واده وکړو. تر ننه پورې نه ما د سردار په خوله کې اورېدلې، نه د خان، نه ملک، نه د سیاسي مشرانو په خوله کې ما اورېدلې، او نه د دیني کومه طبقه ده، مذهبي طبقه ده، د دې په خوله کې موږ اورېدلې ده. نو قدرمنو چې کوم کار زموږ په وس پردی، زموږ د ټولنې، زموږ مشرانو د دوی په وس پردی، دا کار خو دا نور چې دی مطلب که ته یې وایې خپلواکي به راوړو، له پلاني باک راوړو، له دې باک راوړو، دا به بیا بعد کې ګورو. دا جنګ به جاري، دا جدوجہد به جاري. دا په وس چې پردي، دا ولې نه کوو؟ دا وکړئ، دا وکړئ، دغه چې په وس پردي، دا خو کولی سو، دا وکړئ. له ننه پیسې وکړئ، له ننه پیسې، له اوسه یې شروع کړئ.